اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. منګه د دې لپاره چې تاسو تعلیمي سطح او تاسو تعلیمي سطح اوچته شي وکولای شي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په هغه مسایلو باندې پوه شي چې کوم مسایل د مالدارۍ د لپاره بسم الله الرحمن ډیر زیات ضرور دي. نو په همدې مخه باندې منګه بعضې پروګرامونه برابرو تر څو وکولای شي چې تاسو د هغې نه ګټه واخلئ. یا دغه پروګرامونه اکثره مونږ باندې ان شاء الله تعالی نور داسې جوړو چې دې کې ځینې مسلکي کدرونو ته، ډاکټرانو ته، تازه فارغینو ته او مالدارانو ته د ټولو په سطح باندې برابرې. خو مونږ به کوشش کوو چې په هغه لهجه باندې چې هغه اسانه او تاسو په وپوهیږئ یو ډیر لږي چې تاسو هغه کومه وړتیا په تاسو کې چې د هغه نه به د دې کوم مواد چې موږ تاسو درکو د هغې نه ګټه واخلئ او خپل مشکلات حل کړئ. نو کومه موضوع چې موږ انتخاب کړې هغه د هایپوکلسیمیا یا په غواګانو کې د کلسیم کمښت دی، چې دا په افغانستان کې او به خصوصا په ټولو سیمو کې او په ټولو ځایونو کې یو داسې فارم یا داسې کور باندې چې دغه مرض پکې نه تیر شوی. نو د دې خاطره موږ دغه په نننۍ موضوع چې دا په دوو برخو باندې ویشو. یو به نن وړاندې کوو او یو به چې دی د وخته په لیدو باندې بیا وړاندې کوو. تاسو کولی شئ چې دغه صفحه سره شیر کړئ او مالدارانو ته هم دا غږ ورسوئ. ښه راځو، دا ولې رامنځته کېږي دا ناروغي؟ د هایپوکلسیمیا او یو دویم لغت چې دی ملک فیور یا د شیدو تبه ده. دا یو هاده دغه ته وایي، داسې ناروغي ته وایي چې هغه په کلاره راځي. بې تبې ده، اکثره وخت کله پکې تبه نه وي، شلوالی پکې رامنځته کېږي او لنډګوزنه ده، یعنې په لنډ مهال دی کې یو ګوزن رامنځته کېږي چې غواګانې د لنګون نه مخکې او د لنګون نه وروسته په دې باندې اخته کېږي. په دې ناروغۍ کې دا حالتونه رامنځته کېږي. اول دا دی چې د غواو په دماغي حالت کې ناوړه تاثیر رامنځته کېږي. اساسي خبره دا ده چې کلسیم چې دی په دې ناروغۍ کې کمیږي او د کلسیم د کموالو د وجې چې دی یا د کموالي د وجې چې دی درې کارونه کېږي. اول دا دی چې د اعصابو دپاره یا د دماغو دپاره چې کوم کلسیم په کار دی دا نه رسیږي، او دا چې کله ونه رسید نو په دماغي سیستم باندې منفي تاثیر کوي. د دې د وجې چې دی غوا عصبي کوم سیستم چې دی دا کمزوری کېږي او حالت کې تغییر راځي. دویم دا چې د عضلاتو کمزوري کېدل رامنځته کېږي، او درېیمه دا دی چې په د وینې په جریان سیستم کې چې دی خرابوالی رامنځته کېږي. راځو د دې پیښې یا کوم واقعیت کوم ځای کې کېږي. عموما هغه غواګانې 15 سلنه په هایپوکلسیمیا باندې د کلسیم په کمښت باندې اخته کېږي چې تازه لنګې شوي وي. یعنې کله چې غوا تازه لنګه شي نو په لومړیو 4 ساعتونو کې د دې پیښې، نو چې کله ته غوا تازه لنګېږي تاسو باید غواګانو ته متوجه اوسئ تر څو د کلسیم په کموالي باندې چې دی اخته نه شي. ورسره چې دی بیا 12% پیښې د دې یوازې هغه وخت راځي چې کله د غواګانو په لنګون باندې د 40 ساعتو نه تر 48 ساعتو پورې تیر شي. یعنې د غواګانې 15% د امکان لري چې په لومړۍ ورځ باندې او 12% د امکان لري چې هغه په داسې وایي چې 48 ساعت یا په دویمه ورځ باندې چې دی اخته شي. او درېیمه دا د 6% چې دی بیا هغه اصلا غواګانې چې څه وخت لنګېږي د لنګېدلو په وخت کې په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. په دې ناروغۍ کې چې دی کلسیم چې دی کمیږي، او د دې نوم هم چې دی هایپوکلسیما دا یو لغات دی لاتینی چې د کلسیم کموالی ورته وایي. زموږ استاد ژبه کې کلسیم چې دی ډېرې زیاتې وظیفې او دندې لري. لومړی وظیفه دا ده اگر چې دا د ډاکټر صاحبانو دپاره دی او ډاکټر صاحبان له دې څخه دغه واخلي، کار واخلي. مالداران ته زه په لنډ ډول باندې بیا دا تشریح کوم. کلسیم په بدن کې اصلا د عصبي تارونه چې دي د دې منځ کې
یو خلا موجوده او د هغې خلا کې چې دی اسیتایل کولین په نامه باندې یو ماده ده چې دغه باید څه شي دا باید افراز شي. کله چې کلسیم نه نو د اسیتایل کولین نه افرازیږي او کله چې دا افراز نشو نو د یو عصب نه بل عصب ته چین انتقالیږي، سیګنال یا پیغام چې دی دا نه وړل کیږي. نو یو د عصبونو ترمنځ چې کومه ارتباط چې دی د دې وځای کول چې دی دا د کلسیم وظیفه ده. نو چې کله کلسیم موجود نه نو دا کم پیغام چې راځي یا کم سیګنال چې د اعصابو نه یو عصب نه بل عصب ته ځي دا نزي، چې کله دا ناړه نو هلته بیا عضله کار نه کوي. په دې صورت سره چې رامنځته کیږي فلج رامنځته کیږي او عضلات خپل کار چې دی دا د لاس ورکوي او غواګانې د چنولیږي د خپونه. نو هم زمان هم عصبي سیستم ضرر ګوري او هم چې ګوري عضلات چې ګوري ضرر ګوري او دیو نشي کولای چې خپل فعالیت وکړي. دویمه دا ده چې په عضلاتو کې دغه دوه دانې اکټین او مایسین چې دی په دیو باندې مستقیم اغیز لري. اکټین او مایسین چې دی دا ډیر ضروري دي. کچرته د دیو کلسیم کم شي نو دا هم هغه د عصبي سیستم پورې تړلې خبره ده. راځو کوم فکتورونه دي چې مثال دغه ناروغي پکې رامنځته کیږي. ټول مهم نسل دی. اکثره جرسي غواګانې ګرسنی غواګانې چې دي دا په ډېر اخته کیږي، ولشټاین او براون سویس او مونبیلیارد خصوصا په دې ډېر کم اخته کیږي. په مونبیلیارد نسل کې اصلا د دې پیخي ډېر زیات کم دي. په ولستین کې چې دي هم سناسخ دي. په ګرسنی او جرسي کې چې دي دا ډېر زیات دي. ځکه جرسي نسل چې دی دا د وټامین ډي 3 د جذب لګي اغیزې لري. وټامین ډي 3 چې دی دا کلسیم جذبوي. نو ځکه دا جرسي نسل چې دی دا د کلسیم د کمښت سره چې دی دا ډیر زیات اساس دی سره. عمر چې دی په غواګانې چې دویم فکتور چې دی عمر دی، هغه غواګانې چې پخې او عمر زوړي نو هغه چې دغه په ډیر پیخته کیږي. او دریم فکتور هغه دی چې هغه غواګانې چې هغه ډیر شو د تولیدي بدون د دینه کاغذ زړی کاغذ ځواني هغه په چې شخته کیږي د د کلسیم په کمښت باندې یا د هایپوکلسیمیا باندې اخته کېدلی شي. ځکه د دې په شودو کې او په ورګو کې کلسیم ضایع کوي او خوراک کې لږه خلی نو په دې وجه باندې د کلسیم په کمښت باندې اخته کیږي. راځو ایتولوژي ته. مخکې مې تاسو ته ویلې په تازه غواګانو کې چې کوم غواګانې تازه لنګ شي په هغې کې د دې پیښې ډېرې زیاتې، خصوصا په لومړیو 4 ساعتونو کې 15% او وروسته چې د 12% او په اخره کې د 3 ورځې نه خوا کولی شي چې به لګي شي. خو که چېرته تاسو غواګانو ته تغذیه او خوراک مناسب نه کوي نو د دې پیښې چې دی په نور وختونو کې هم رامنځته کېدی شي. راځو استروجن چې دی یو هارمون دی. دا هارمون چې اکثره غواګان چې کله لنګیږي نو د دې وظیفه دی چې دا کوناټي عضلات چې دي دا نرم کی، دا ډوکی چې دي دا نرم کی دي چې دا لګنې خاصره دلته نرم کی ترسو بچي راوځي. نو دا لګنې خاصره دوه ډوکی دي دا آزادي. د دې د آزادولو سره چې د هم غواګانو کې چې کمیږي کلسیم کمیږي او دا یو طبي خبره ده. وسره خوا کې بل فاکتور چې هغه دی هغه د لګو خوراک یا د لګو غذایی موادو اخیستل دي. که چېرته غوا لږ خوراک وکړي نو دا اکثره وخت د کلسیم په کمښت باندې اخته کیږي. غواګانې چې تازه لنګ شي عموما د تازه لنګ شو غواګانو د خوړلو اړتیا چې دا وبخي دا ډیره زیاته لګي، یعنی دی ډیر لږ خوراک کوي. ځکه د دې دو ګیړه کې چې یلته بچي هورموني تغیرات په دې کې رامنځته کیږي. په همدې اساس باندې دی وخت اړتیا لري تر څو شو کې د خپل ضرورت چې دا د خوراک نه پوره کی او د ډیر خوراک سره عادت واخلي. امدا د چې په لومړیو د زیګون یا د لنګون په لومړی وخت کې چې غواګانې لږ خوراک کوي اما کلسیم چې دا ډیر ضایع کوي. نو د لږ خوراک کې لږ کلسیم اخلي مګم ډیر ضایع کوي چې هغه د دې باعث شي چې غوا په شي باندې اخته شي د کلسیم په کمښت باندې اخته شي. نو فکر وکړئ تاسو کلم چې غواړئ چې د دې د مخنیوي په اړه باندې فکر کوئ نو غواګانو ته باید داسې خواړه ورکړئ چې هغه د کلسیم مقدار یې ښي او غوا کوشش وکړي چې غوا هم تر ډیر نه ډیره پورې خوراک وکړي. راځو کلسیم اصلا زه به دا میکانیزم ډاکټر صاحبان ته تشریح کوم به کولای شي چې
د دې سافټ موږ ورته ورکو. اکثره وخت داسې کېږي کله کله غواګانې چې د حمل په اخیرني وخت کې ځینې خلک غواګانو ته رشقه ډېره زیاته ورکوي، وچه رشقه ډېره ورکوي، یا داسې شی ورکوي چې په هغې کې کلسیم ډېر زیات وي. د ډېر کلسیم د تغذیه کولو د وجې یو هارمون دی، هغې ته پیټیچ هارمون وایي یا پاراتایرویډ هارمون ورته وایي. د دې هارمون وظیفه دی چې دا کلسیم جذب کړي. نو چې کله تاسو ډیر کلسیم د حمل په دوران کې غواګانو ته د حد نه ډیر زیات ورکړي، زما مطلب دلته چې د حد نه ډیر زیات ورکړي، یعنی یو لنګ غواته چې څومره کلسیم په کار دی هغه تاسو بلار به غواته ورکړي، نو څه کیږي دا هورمون کمیږي او د دې هورمون د کموالي د وجې چې دی د کلسیم جذب کمیږي. کله چې غوا تازه لنګ شي نو د یو خو د هورمون کمی او بل وسره خوا کې چې دی غوا خوراک چی کوي لکه، نو دا دوه کارونه هم د هورمون لګواله او هم د خوراک لګواله در دې باعث ګرځي چې غواګانو ته کلسیم کم ورسیږي او غواګان شي د کلسیم په نارو کموالي باندې اخته شي او غواګانې د خپونه ولېږي او په ځمکه سملي. د دې سره خوا کې مګنیشیم چې ډېر زیات مهم دی، که چېرته مګنیشیم کم شي نو دا هم د پاراتایرویډ هارمون چې دی د دې په تولید کې کومک کوي، د کلسیم په جذب کې کومک کوي. نو که چېرته مګنیشیم په خوراک کې کمی هم د کلسیم په کموالي کې چې دی مثبته اغیزه چې دی دا لري. راځو دا به زه د دې نه تېر شم ځکه دا سطحې نه اوچتېږي، تاسو به بیا پرې پوه نه شئ. راځو دې ته بل اساسي خبره دا ده چې غواګانې عموما کله چې تازه لنګې شي نو په اورګو کې کلسیم ډېر ضایع کوي. اکثره وخت د غواګانې چې کله په کلسیم په ناروغۍ باندې اخته کېږي هغه د اورګو د ضایع د وجې. مثلا یو غوا چې کله د لنګون نه څو ورځې مخکې دی د 5 د 10 نه تر 10 ګرامو پورې کلسیم چې دی د په سوټه کې ضایع کوي، د 0.5 ګرامو نه تر 1 ګرامو پورې چې دی په ادرار یا میتیازو کې ضایع کوي. تقریبا 10 ګرامه چې دی د خوسکي د تولید لپاره چې خوسکي په ګیډه کې دغه د اړتیا دغه د سکلیټ لپاره پکاري. خو چې کله غوا یو دم لنګ شي نو د هر لیټر ورګ چې دی په دې کې د 2 ګرامو نه تر 3 ګرامو پورې کلسیم چې دی 3.2 ګرامه کلسیم څنګه کیږي ضایع کیږي. یعنی که غوا 10 کیلو ورګ وکړي د فکر وکړي چې 10 ګرامه کلسیم چې شو ضایع شو. په داسې حال کې چې په نورمال ډول 10 دلته او 10 دلته تقریبا د 20 ګرامه یا 20 ګرامه ضرورت لري، مګم کله چې غوا تازه لنګ شي نو په اول ځل چې تاسو غوا ول وشي نو تاسو د بدن څومره 10 ګرامه پورې تر 40 ګرام پورې کلسیم چې دی دا څه کوي تاسو دا په ورګو کې د دنه ووزي. دا چې کله د دنه په ورګو کې ووزي هغه د چې غواګانې په چی باندې اخته کیږي په کلسیم په ناروغي باندې اخته کیږي. کله چې غواګانې ځینې خلک کوشش کوي چې هغه غواګانو ته داسې نسل وهي چې هغه غټ بچی وزیږي. کله چې غټ بچی زیږول کیږي نو د غټ بچی زیږولو سره چې د مور چې د مور په عضلاتو باندې چې راځي فشار راځي، خصوصا په دغه عضلاتو باندې راځي او غوا کوشش کوي چې څه وکړي حرکات وکړي. کله چې عضله حرکت کوي نو دلته د کلسیم مصرف څنګه کیږي ډیری. کله چې د کلسیم مصرف ډیر شو نو مثلا غوا عموما په 2 ساعتو کې 3 ساعتو کې لنګيږي، د لنګون مثلا په د باندې د ماخام نه ولګيږي. نو غوا ډیره زیاته په تکلیف شي او د غزلاتو د حرکت د وجې چې د کلسیم ضایع شي او غوا مخکې د دینه چې شو د وکی ورګو کی د کلسیم په کمخ باندې اخته کیږي. نو هغه کسان چې غواګانو ته کوشش کوي چې د دې دا فکر کوي چې موږ غواګانو ته غټ ستنې باید غوا چې ته په سختۍ باندې بچي وزيږي نو هغه د کلسیم د کمښت سره چې دی ډیر مخامخ کیږي. نو تاسو کوشش وکړئ د داسې نسلونو څخه استفاده وکړئ چې هغه په مناسب اندازه باندې بچي راوړي چې نه ډیر زیات غټي او نه ډیر زیات واړي. زه اکثره وخت افغانستان کې ګورم چې د خلکو داسې خوسکی خوخیږي چې هغه غټو شي، غټ خوسکی چې دی کولای شي غواګانو ته زیان ورسوي. دیجی پوری به یو دا بزمنګ تاسو اخیری سلایډ او د دنه وروسته به د بل برخه چې دا هغه به ان شاء الله تعالی سبا ته کې کلینیکی پاتولوژي په د باندې راځو یو لنډ تیریږي. عموما د غواګانو په وینه کې چې د 10 ګرامو نه تر 12 ملي ګرام پر ډیسی لیټر باندې کلسیم موجود دی. خو کله چې دا مقدار د 10 نه کم شي نو غواګانو کې د کلسیم کموالی پیدا کیږي او غلایم پیدا کیږي. خو کله کله د سیمې چې د غواګانو په وینه کې د کلسیم اندازه د 5 نم ټیټي خو غوا په خپل باندې ولاړې خوند وهي خوراک کوي ګرځي را ګرځي
مګم د ته په بدن کې چې د چې کمی کلسیم پکې کمی ورسره خوا کې که چېرته د کلسیم کموالی په همدې شکل باندې رواني دلته یو هارمون دی هغې ته د کارټیسول هارمون وایي دا غلظت لوړیږي د دې د غلظت د لوړېدلو سره چې د معافیتي سیستم کمزوری کیږي او غواګانې چې کیږي په دویمي ناروغو باندې په نورو ناروغو باندې مثلا د غولانځې په مرض باندې وړي غواګانې مثال درکم په تنفسي مرض باندې وړي او غواګانې مثال درکم چې په میټرایټس یا د رحم په مرض باندې وړي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده وسره خوا کې کچته د کلسیم کمښت همداسې په پټ شکل باندې په بدن کې روانې لکه دا څنګه چې ما ویلې نو دلته سره منځ کېږي هایپرګلایسیمیا یعنی د غوا په بدن کې به ګلوکوز موجودي او دغه ګلوکوز به چېرته نشي تللی وینې ته نشي د حجرې ته نشي ننوتلی او غوا به د دې ګلوکوز نه چې کوم خوراک تاسو ورکړی د دې نه استفاده نشي کولی چې دا ټول فکتورونه د دې باعث ګرځي چې غواګانې څنګه شي د خپونولی کی راځم دا ولې په کار دی که چېرته تاسو چېرته په دې باندې شک لرئ چې غوام چې د په کلسیم باندې کمښت باندې اخته ده که نه ده اخته د فارمونو کې تاسو کولی شئ چې د غواګانو نه د وینې سمپل واخلئ دا سمپل په انساني لابراتوار کې یا د غواګانو په لابراتوار کې دا تاسو چک کړئ تاسو ته معلومات وشي چې آیا د دې غوا زما د غوا کلسیم اندازه په کوم اندازه باندې ده نو په اولو څلورو ساعتونو کې د غواګانو د کلسیم اندازه چې دا چک کول دا ډیر زیات ضرور دي ترڅو تاسو ته معلومات وشي چې تاسو غواګانې خو د کلسیم په کمښت باندې نه دی وختي نو دا تر دې وخته پورې زمونږ درس راتلونکي درس چې دی دا به ان شاء الله تعالی په دویمه برخه چې دا په دې کې تداوی ده او څنګه د دې مخنیوي کولی شو زه به تاسو هغه ان شاء الله تعالی تشریح کوم نو خدای دې وکړي چې تاسو د دې نه څه زده کړئ او دا تاسو په درد باندې وخوري او هغه خبرې چې زه درته کوم هغه نه تاسو مثبته ګټه واخلئ زمونږ اساسي هدف دا دی چې افغانستان کې د ټولو مالدارانو هغه مالداران چې هلته ډاکټران نشته دی او هغه مالداران چې هغه مسایل ورته پیدا کیږي او نسبتا په لیک لوس باندې پیږي هغه وکولی شي چې حد اقل د مرضونو په مخنیوي کې خپل حیوانات د مرضونو څخه وساتي او د مرضونو په مخنیوي کې خپل جدي هڅه وکړي نو الله جل جلاله هم روغ جوړ لره تاسو که څه پوښتنه لرئ یا څه کوم سوال لرئ په ذهن کې کولی شئ چې کمنټ کې ولیکئ دا چې زموږ سره لوستونکي ډېر زیات اکثره وخت کمنټونه ډېر موږ کوشش کوو ټول جواب کوو نو اکثره وخت داسې یو نیم کمنټ پاتې کېږي چې هغه موږ په خپل وخت باندې جواب کو بهرحال د دې درس دویمه برخه چې دا هغه موږ هم په همدې ترتیب باندې موږ کوشش کوو هغه امراض او هغه ناروغۍ چې په فارمونو کې په کورونو کې او په غواګانو کې اوړي هغه تاسو ته موږ وړاندې کوو نو په لوی الله جل جلاله باندې سپارم خدای پاک مو روغ او جوړ لره او ماته زما کورنۍ ته او ټولو ته دعاوې وکړي چې خدای پاک مو په خپل امان کې وساتي او حلال رزق توفیق راکړي ومن الله توفیق